د اختر په ورځو کې د غزني تاریخي او تفریحي ځایونو څخه نږدې 100,000 تنو سیلانیانو لیدنه کړې ده. دغه ګرځندویان د دې ولایت د لیدو موخه د تاریخي او ښکلو ځایونو شتون بولي. دوی له حکومته غواړي چې د ګرځندویانو لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو برابرولو په برخه کې لا ډیر کار وکړي. زیارتو ته ولاړو، زموږ باره کې زیارت ته ولاړو، سره وګرځېدلو، نو ښه ښایسته زیارتونه پکښې کوو سره. نو اوس موږ ټول بېرته زموږ ملګري ول چې دلته به زیارت وکړو، نو زیارت ته دا یې رالو اودسونه تازه کړو، زیارت ته ځو، نو بیا د خیره سره حرکت کوو. د خیره سره دلته په منظره راغلی دا د بنسردې بند ته دلته په منظره راغلی ډېر یو ښایسته ځای ده، واقعا بیخي ښایسته ځای ده. خو یو دا ده چې لمر زیاتې ګرمي زیاتې دا ونې او دا شیان سوای پکې پارکونه مارکونه داسې وای بیا ډېر نور هم په زړه پورې خوند کول. بیخي الحمدلله ډېر ښه خوند موږ ته راکوي. اوس په روضه شریفه کې ناست یو، نور اوس در حاله مو نه دي لیدلي، مخکې د دې څخه مو څو زیارتونه کړي دي. بیخي ښه د خوند ځایونه دي وروره. له بلې خوا د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د کوچني اختر په ورځو کې نږدې 100,000 تنو سیلانیانو د دغه ولایت له سردي بند، سلطان بند او ځینې نورو تاریخي او تفریحي ځایونو څخه لیدنه کړي. د نیکمرغه کوچني اختر په شپو ورځو کې د غزني ولایت د تاریخي ابداتو، طبیعي او سیلاني سیمو د لیدنې لپاره د هیواد له بیلو بیلو ولایتونو څخه شاوخوا 100,000 سیلانیان غزني ولایت ته راغلي دي چې دوی په ټوله کې د غزني د تاریخي ابداتو، طبیعي سیمو، ځینو بندونو لکه د سلطان بند، سردي بند یا په ټوله کې هغه سیاحتي او سیلاني سیمو څخه لیدنه کړې ده. د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس همدارنګه زیاتوي چې دوی پلان لري هغه تاریخي آثار چې بیا رغونې ته اړتیا لري ورغوي ترڅو د لا ډیرو ګرځندویانو د راجلبولو زمینه برابره شي. د غزني اطلاعات فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی ترڅو د غزني ځینې تاریخي ابدات چې هغه رغولو ته اړتیا لري د هغه بیا رغونه وکړي، او په دې کې همدارنګه د غزني ځینې نورې طبیعي سیمې او سیلاني سیمې لکه د بند سردي، بند سلطان یا ځینې نورې سیاحتي سیمې هغلته د سیلانیانو لپاره یوه ښه زمینه برابره کړي او پانګونه وسي. غزني د هیواد له تاریخي او ښکلو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر کال لسګونه زره کورني او بهرني ګرځندویان ترې لیدنه کوي.